السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اتم درس څلورمه برخه ده. عنوان د غیر انعطاف منونکي اسمونه یعنی مبني پیژندنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات ده. ترجمه یې د بېشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې عربي زده کوو، د قرآن ژبه زده کوو، ترڅو موږ په قرآن پوه سو او په قرآن کې تدبر وکړو، او کله چې لمانځه ته درېږو د لمانځه په معنا پوه سو. او که غواړئ اولاد ته مو لوی خدمت وکړئ، د قرآن کریم د زده کړې ترڅنګ باید عربي ژبه ورزده کړئ، ترڅو دوی وکولی شي چې د قرآن په معنا پوه سي او په قرآن کې تدبر وکړي، او هغه څه چې دوی له قرآن څخه زده کړي دوی پوه سي څه یې وویل او معنا یې څه ده. دا به تاسې یو لوی خدمت یې خپل اولاد. نننۍ موخې مو څه دي؟ غیر انعطاف منونکي اسمونه پیژندنه. مبني څه ته وایي؟ د غیر انعطاف منونکي اسمونه نښې، ضمیرونه مبني دي، اکثر اسماء او اشاره مبني دي، اکثر اسماء او موصوله مبني دي. راځئ بل سلاید ته ځو. مبني څه ته وایي؟ هغه کلمه ده چې درته ویني چې د جملې په بدلېدو سره حرکات نه بدلی، نه رفع، نه نصب او نه جر پرې اغیزه، تل په یو ثابت حالت پاتې کیږي. دلته راځم وګورئ، دا یو غیر انعطاف منونکي اسم ده. څنګه؟ دلته وګورئ، دې ته وایي الف مکسوره. الف مکسوره په څه معنی؟ چې د الف ویل کیږي، موسی. دلته راځم وګورئ، دلته وګورئ، رفع حالت یې څه ده؟ موسی. نصب حالت یې څه ده؟ موسی. جر حالت یې څه ده؟ موسی. وګورئ، تل په یو ثابت حالت پاتې کیږي. کوم تغییرات هم ولیدو؟ رفع حالت هم یو شی ده، نصب حالت هم یو شی ده، جر حالت. د دې ته څه وایي؟ غیر انعطاف منونکي اسمونه. دوهم، د غیر انعطاف منونکي اسمونو یعنی مبني نښې څه شی دي؟ دلته وینئ، پیښ، زور، زیر نه اخلي، تل یوه بڼه ده. که دلته راځم، مثال شی ده دنیا. دلته وګورئ، دنیا رفع حالت یې څه ده؟ دنیا. نصب حالت څه ده؟ دنیا. جر حالت یې څه ده؟ دنیا. وینئ، هغه اسم چې په پای کې الف وي غیر انعطاف منونکي اسمونه دي. یعنی دا نه پیښې واخیست د رفع حالت کې، نه یې زور واخیست د نصب حالت کې، نه یې کسره واخیسته د جر حالت. تل یوه بڼه. رفع حالت هم یو شی ده، نصب حالت هم یو شی ده، جر. د دې ته څه وایي؟ غیر انعطاف منونکي اسمونه. سره اسماء او اشاره غیر انعطاف منونکي اسمونه دي. اسم اشاره څه ته وایي؟ هغه اسم چې د یو شي یا کس خواته اشاره کوي. اسماء او اشاره څه شی دي؟ لومړی دلته راځم، هذا چې راځي دا نارینه لپاره استعمالیږي، هذه دا د ښځینه لپاره استعمالیږي، هؤلاء دا خلک، ذالک هغه چې لري نارینه لپاره استعمالیږي، تلک هغه ښځینه لپاره استعمالیږي. اوس دلته راځم، دلته لومړی مثال څه ده؟ هذا. هذا رفع حالت څه ده؟ هذا. نصب حالت څه ده؟ هذا. جر حالت څه ده؟ هذا. آیا دلته دمه واخیسته؟ نه. نصب حالت کې فتحه واخیسته؟ نه. جر حالت کې څه واخیسته؟ کسره؟ نه. نو دا څه ده؟ تل یوه بڼه ده. رفع حالت هم یو شی ده، نصب حالت هم شی ده، او جر حالت هم یو شی. ټول ضمیرونه غیر انعطاف منونکي اسمونه دي. خپله ضمیر هغه کلمه ده چې د اسم په ځای راځي. دلته عربي ضمیرونه باید وپېژنو. نو ټولو مې دا هیله ده چې اسماء الاشاره عربي ضمیرونه دا په یاد کړئ. دا ټول په قرآن کې راغلي. که چیرې د دې په معنا پوه سئ، تاسې کله چې قرآن تلاوت کوئ، تاسې انشاءالله پوهېږئ چې کوم ضمایر دي او له معنا سره. عربي ضمیرونه دلته وینئ، انا زه، نحنو موږ، انت ته د نارینه لپاره استعمالیږي، انتی ته د ښځینه لپاره استعمالیږي، انتم تاسې ټول چې جمع ده، جمع مذکر ورته وایي، انتن تاسې ټول جمع مؤنث د ښځو لپاره استعمالیږي، هو هغه د نارینه لپاره تاسې وایي، هي هغه د ښځې لپاره استعمالیږي. دلته موږ وایي چې دا ټول ضمیرونه شی دي غیر انعطاف منونکي اسمونه دي. غیر انعطاف منونکي اسمونه په عربي کې څه ورته وایي؟ مبني ورته وایي. یعنی ټول یوه بڼه لري. څه په څه معنا یوه بڼه لري؟ وګوره دلته، انا رفع حالت څه ده؟ انا. نصب حالت څه ده؟ انا. جر حالت څه ده؟ آیا تاسو کوم تغییر دلته ولید؟ نه. نو په ټولو حالت کې څه لري؟ یوه بڼه. اکثر اسماء او موصوله غیر انعطاف منونکي اسمونه دي. اسم موصول څه ته وایي؟ اول د دې باید معنا پوه سو. هغه اسم چې دوه جملې سره نښلوي هغه ته څه وایي؟ اسم موصول. راځئ اول باید پوه سو چې اسماء او موصوله په عربي کې کوم یو دي. دلته وینئ، الذي هغه چې د نارینه لپاره استعمالیږي، التي هغه چې د ښځینه لپاره استعمالیږي، الذین هغه کسان چې، اللاتی هغه ښځې چې. نو دلته اوس راځم، الذین. دلته ګورئ، د رفع حالت څه ده؟ الذین. د نصب حالت څه ده؟ الذین. د جر حالت څه ده؟ الذین. تاسو وینئ کوم تغییرات ته مو ولیدل؟ دلته نه. الذین څه ده؟ یوه بڼه ده. نو دې ته څه وایي؟ غیر انعطاف منونکي
اسمونه وایي. د نننۍ درس لنډیز غیر انعطاف منونکي اسمونه مو وپېژندل. مبني څه ته وایي، نښې څه دي، څو ضمایر مبني دي، اکثره اسماء و اشاره مبني دي، اکثره اسماء موصوله شی دي مبني دي. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیاتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. وړاندیز خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاوو کې مې مه هېروئ. خدای پامان.